سلګۍ خپل بڼ خړوبوي. د هر لمرمخي ګل خړوبول 0.7 لیتره اوبه غواړي او د هر ګلاب ګل 0.5 لیتره اوبه غواړي. له دې سره په ټوله کې 11 لیتره اوبه دي. په لاندې نامساواتو کې اس له لمرمخي ګل څخه او ال له ګلاب ګل څخه ښکارندویي کوي. په دې ځای کې 0.8 اس دا هغه اوبه دي چې د لمرمخي ګل لپاره پکار دي او 0.5 ال بیا هغه اوبه دي چې د ګلاب ګل لپاره پکار دي. که سلګۍ 10 ګلاب ګلونه خړوب کړي نو په پاتې اوبو سره هغه څومره شمیر ګلونه خړوبولی شي. را شو او د دا نامساوات به ولیکو په داسې ډول سره چې لومړی به د لمرمخي ګل لپاره ولیکو 0.8 اس. که چیرې 0.8 لیتره د لمرمخو ګلونو له شمیر سره ضرب کړو نو موږ او تاسو ته به هغه ټولې اوبه چې ورته پکار دي په لاس راکړي. جمع په دې ځای کې موږ او تاسو ته ویلي چې که چیرې سلګۍ 10 ګلاب ګلونه اوبه کړي نو په پاتې نورو سره کولی شي څومره لمرمخي ګلونه اوبه کړي. نو دا دلته به 0.5 له 10 سره ضرب کړو. دا ټول به کوچني او مساوي شي له 11 څخه. ښه اوس به واخلو دا نامساوات به د اس لپاره حل کړو. دا ځای به بیا هم 0.8 اس شي جمع 0.5 ضرب 10 مساوي کیږي له 15 سره. دا به کوچني او مساوي شي له 11 څخه. اوس د دې لپاره چې د اس قیمت لاسته راوړو نو د نامساواتو له دواړو خواو څخه به 15 کم کړو. له دې خوا څخه به هم 15 کم کړو او له دې بلې خوا څخه به هم 15 کم کړو. که چیرې دا حل کړو دې خوا ته به یوازې 0.8 اس پاتې شي. دا به کوچني او مساوي شي له 11 منفي 15 شپږ څخه. اوس به د نامساواتو دواړه خواوې په 0.8 باندې وویشو. دا خوا به هم په 0.8 وویشو او دا خوا به هم په 0.8 باندې وویشو. دا له دې سره خلاصیږي. دې خوا ته به یوازې اس پاتې شي. اس به کوچنی او مساوي شي. که چیرې شپږ په 0.8 باندې تقسیم کړو څو کیږي؟ راځئ دلته یې تقسیم کړو. شپږ تقسیم په 0.8 دا مساوي کیږي له شپږ تقسیم په 8 که چیرې دا لږ څه ساده کړو نو دا به شي شپږ تقسیم پر 8 ضرب 10. ښه نو که چیرې دا ساده کړو دا ځای به 8 پر 8 شي. که 8 په 8 باندې وویشو نو 8 پر 8 پاتې کیږي. ښه نو اس به کوچنی او مساوي شي له 8 پر 8 څخه. یا په ټوله کې موږ او تاسې ویلی شو چې هغه کولی شي په اعظمي ډول 8 دانې د لمرمخي ګلونه په پاتې اوبو باندې خړوب کړي.